پاملرنه. دا خپرونه چې په میلیارډونو اوریدونکي او لیدونکي لري د ښاغلي ډاکټر ذاکر نایک لخوا د نړۍ په سراسر کې خپریږي چې اوس مهال تاسو له اروکوزیا اف ام نه په پښتو ژباړه اورئ. د دې خپرونې هدف اسلام پیژندنه ده چې پکې خپلواکه محاوره پرته ده او پرته له دې چې کوم مذهب او یا دین ته توهین شوی وي ترسره کیږي. دا خپرونه د اروکوزیا تولید دی او بل رادیو یې د کاپی حق نه لري. اسلام او ادیان. د خپرونې موضوع اسلام او رسانۍ. خواتین و حضرات اور پیس ٹی وی کے مشاہدین، اب ہمارے سامنے وہ شخصیت آ رہی ہے جس کا ہم بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں اور میں آپ کے د اروکوزیا اف ام درنو اوریدونکو نن به له موږ سره بیا هم هغه شخصیت وي چې په بې صبرۍ یې موږ ته لرله او زه د دې ستر علمي شخصیت د درپېژندلو لپاره ځکه څه نه لرم چې تاسو ټول یې تر ما ښه پېژنئ. د ښاغلي ډاکټر ذاکر نایک نه هیله کوو چې راشي. تشریف لائیں گے. ډاکټر ذاکر نایک عالم اسلام ہی نہیں بلکہ ښاغلی ذاکر نایک د اسلام یو عالم نه بلکې په ټوله نړۍ کې د اسلام او پرتله کوونکو ادیانو په برخه کې یو مشهوره علمي څیره ده. اصلي دنده یې ډاکټري ده، خو اوس مهال په بیلابیلو غیر اسلامي هیوادونو کې د اسلام مبارک دین لپاره تبلیغ کوي. گزشتہ 13 سالوں میں یورپ، امریکہ، آسټرالیا په تیرو کلونو کې اروپا، استرالیا، امریکا او د اسیا ډیرو هیوادونو ته د تبلیغ لپاره سفرونه کړي دي او د اسلام مبارک دین ته په پوره بریا باندې فعالیت کړی دی. په 2009 او 2010 میلادي کلونو کې د هندوستان ایکسپریس ورځپاڼې په 100 غوره څیرو کې هم ځای موندلی و. 100 مؤثر ترین شخصیات کی لسٹ میں جگہ دیا ہے اور ایسے موقع پر د شیخ محمد دیدار یو مشهوره جمله چې ډاکټر ذاکر نایک ته یې ویلې وه داسې وه: زویه تا په 4 کلونو کې هغه کارونه وکړل چې ما په 40 کالو کې هم ونه شوی کولی. دیدار کا وہ مشہور جملہ جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے لیے کہا تھا کہ بیٹا آپ نے 4 سال میں وہ کام کر دیا جو کرنے میں مجھے 40 سال لگا. اسی لیے آپ کو ډاکټر ذاکر نایک د قرآن او سنتو په رڼا کې ډېره مفهمه او خوږې خبرې کوي. زه له ښاغلي ذاکر نایک نه هیله کوم چې په خپلو ښکلو خبرو دا خپرونه پیل کړي. بہت شوق سے آپ کی گفتگو سنتے ہیں کیونکہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے قیمتی کلمات سے ہم سب کو نوازیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسٹیج پہ بیٹھے میرے محترم علماء اکرام، پر دریز ناستو محترمو دینی علماو، محترمو مشرانو، زما درنو خویندو او ورونو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د لوی الله لوروینه او مرسته وه چې موږ وکولی شول په دې 2 کالو کې د روژې مبارکې میاشت لپاره د اسلام او ادیان خپرونه ځانګړې کړو او انشاءالله نن د روژې د 2م پړاو لپاره مو نوې خپرونه پیل کړې ده او هڅه به مو دا وي چې پکې تر ټولو مهمې خبرې، کومې خبرې چې لا تر اوسه نه دي شوي، بیان کړو. له الله پاک نه منندوی یم چې ستاسو پر وړاندې یې د خبرو کولو توان راکړی. له ټولو دیني عالمانو نه مننه کوم چې په غونډه کې یې ګډون راسره کړی. که څه هم زه له ټولو نه په عمر کې کشر یم او علمي سویه مې هم له دوی نه لوړه نه ده، خو بیا دې هم دو ژوندي واوسي چې زما بلنه یې ومنله او دې غونډې ته راغلل. الله پاک دې د دوی او ټولو ګډونوالو قدم نیک کړي او خدای پاک دې اجر او ثواب ور په برخه کړي. هغه دوستان چې اوس مهال زموږ غږ اوري هغوی ته دې هم الله پاک خیر ورکړي. موږ په هره خپرونه کې د یو څرګند هدف او د یوې څرګندې موضوع په اړه خبرې کړي دي. کله چې زه ځوان وم او د پوهنتون په دوره کې مو زده کړې سره کولې، نو تل به مو
تلویزیونونه کتل او په تلویزیونونو کې به مو هغه خپرونې ډېرې لیدلې چې پکې سندرې وي. د بیلګې په ډول د اوسکار جایزې یا داسې نورې فلمي جایزې به چې کله ورکول کېدلې نو موږ به دې خپرونو ته کېناستو او په پوره شوق سره به مو لیدلې. نو کله به چې بیا ښوونځي ته لاړو د دغو خپرونو صفتونه به روان وه او موږ به هم پر دې ښه پوهېدو چې داسې خپرونې خلک له لوی خدای نه لرې کوي. خو موږ بیا هم دا خپرونې لیدلې او دا خبره به مو سره له دې چې منله نه به مو عملي کوله. اوس هم ټول خلک پوهیږي چې د داسې خپرونو مینوال ډیر زیات دي او هیڅکله به یې هم قتل قضا نه کړي. پوښتنه دا ده چې ولې؟ او جواب یې دا دی چې ځکه هغوی د ټکنالوژۍ په مرسته خپلو خرافاتي خپرونو ته ښکلی رنګ ورکړی. تخنیکي وسایل یې کارولي او د هغو په مرسته یې خپلو خپرونو ته یوه ښکلې ننداره او ښکلا ور په برخه کړې ده. نو له هماغه وخت څخه ما فکر کوه چې ټکنالوژي ډیر ښه شی دی او په دې فکر کې وم چې ولې موږ مسلمانان د خدای په لاره کې نه کاروو، ولې په دینی تبلیغ کې نه کاروو، د ټکنالوژۍ نه ولې د دین لپاره په خدمت کې ګټه نه اخلو. زه نه پوهېدم چې الله تعالی به یوه ورځ ما دا خوب هم په رښتیا بدل کړي. همدا وه چې لومړی ځل موږ په 2007 میلادي کال کې یوه کوچنۍ غونډه جوړه کړه او دغه غونډه په پرمختللو ټکنالوژیکو وسایلو سمباله وه. نو کله چې موږ او تاسو د الله پاک په لاره کې تبلیغ او جهد کوو وروسته راته ښکاري چې موږ څومره وروسته پاتې یو. زه دا خبره نه کوم چې موږ سره ټکنالوژي ده یا موږ سره سمه اداره ده. زه دا هم نه وایم چې زموږ رسنۍ ډیره پرمختللې ده، خو دا خبره هرومرو ویلی شم چې موږ سره خدای دی او د هغه په مرسته موږ کولی شو پرمختګ وکړو. نو موږ ته د الله تعالی مرسته هر څه دی. د لوی خدای شکر دی چې زموږ په لومړنۍ غونډه کې چې په انګلیسي ژبه مو وړاندې کړه د 10 هیوادونو دیني علماو پکې ګډون کړی و. ما غوښتل یوازې په ژوند کې یو ځل دومره پراخه غونډه ولرم، خو الله پاک مې په نصیب کې راته بل څه لیکلي و. په بل کال مو همدا غونډه یو وار بیا جوړه کړه چې په اردو ژبه مو وړاندې کړه. الحمدلله د الله تعالی په مرسته پکې بریالي هم شو او په دریم کال کې مونږ بله غونډه هم د اسلام په اړه جوړه کړه چې په انګریزي ژبه مو وړاندې کړه. د خدای شکر دی چې په وروستۍ غونډه کې مو د 80 نه هم زیاتې کمرې کارولې وي او همداراز مو په ژوندیو خپرونو کې د 10 نه هم زیاتې کمرې کارولې وي. نو په نړۍ کې تر دې دمه داسې ژوندۍ خپرونه نه ده لیدل شوې چې د زیاتو ګډونوالو درلودلو له امله دې پکې 10 کمرې وکارول شي. خو موږ دا کار وکړ یوازې د یو هدف لپاره چې د الله پاک پیغام په پراخه کچه ټولې نړۍ ته ورسوو، ځکه چې اوس د نړۍ ټولې رسنۍ پر دې خبره پوهیږي چې د اسلام پر ضد تبلیغات کول د رسنیو له لارې بې نهایت ډیر شوي دي او د ډیریو رسنیو دنده همدا ده. خو نن زه غواړم د دوی دا ټولې خبرې غلطې ثابتې کړم. کله چې زه په ښوونځي کې وم نو ما به رزمي ورزش کوو لکه جیدو یا هم کراته. په جیدو کې یوه فلسفه ده یا یوه تیوري ده. جیدو کې وایي چې د دښمن د تباهۍ لپاره د هغه له ځواک نه ګټه واخله. موږ پوهیږو چې نن رسانۍ یا میډیا د دښمن د فکري جګړې تر ټولو ستره آله ده. زه غواړم په ډاګه ووایم چې اوس مهال د ذهن جوړونې یا ذهنونو خرابونې تر ټولو ستره وسیله رسنۍ ده. نو ځکه په اوسني وخت کې د اسلام خپرولو یا د غیر اسلامي اذهانو پر وړاندې د جهاد لپاره هم تر ټولو ښه او ستره وسیله رسنۍ ده. که نن زموږ د سپېڅلي دین دښمنان د همدې رسنۍ له لارې د اسلام مبارک دین بدناموي نو ولې موږ له دې رسنۍ نه ګټه وانخلو او خلکو ته د اسلام اصلي پیغام ونه رسوو؟ زه پوهیږم چې زموږ ډیری دیني عالمان وایي د تلویزیون لیدل حرام دي. زه هم ورسره دا خبره منم، ځکه کوم کیبلي تلویزیونونه چې تاسو وینئ د 90% نه ډیر پکې حرام پروګرامونه او ناسمې خپرونې دي. په اصل کې د تلویزیون لیدل حرام نه دي، خو په تلویزیون کې د غلطو خپرونو لیدل حرام دي.
د دې لپاره درته وایم چې له کورونو نه مو تلویزیون مه وباسئ بلکې کیبل ورنه وباسئ. په تلویزیونو کې چې څومره خلک کار کوي ټول یې بد خلک نه دي. په هغوی کې له موږ نه ښه مسلمانان هم شته دی. نو د همدې تلویزیون له لارې ښې اسلامي خپرونې هم اوریدلی شئ او هم یې لیدلی شئ. ښکلې پروګرامونه چې د اسلام په اړه درته لارښوونه کوي هم پکې اوریدلی شئ. نو ولې موږ دې رسنیو نه چې اسلام بدناموي داسې ګټه وانخلو چې د اسلام په ګټه وي او شرعي پیغام خلکو ته ورسوي؟ نو د همدې هدف لپاره موږ دا خپرونه جوړه کړې ده چې شکر الحمدلله زموږ د تیر کال خپرونو کې شاوخوا 15 لکه خلکو ګډون کړی و. وروسته بیا په دوهمه خپرونه کې 10 لکه خلکو نه هم ډیرو کسانو پکې برخه اخیستې وه او انشاءالله ورځ په ورځ زموږ د مینوالو شمیر مخ په زیاتېدو دی. خو زما لپاره 10 لکه اوریدونکي ډیر کم دي. زه په اصل کې ډاکټر یم خو خدای پاک راته د یو سوداګر په څیر ماغزه راکړي دي. نو زه چې کله هم کومه غونډه جوړوم بیا له ځان سره حساب هم کوم چې ښه ما په دې غونډه کې څومره مصرف وکړ او څومره خلک د اسلام په اړه پوه شول. ځان سره حساب کوم چې ما په هر یو کس 100 یا 200 یا هم 1500 روپۍ مصرف کړي او هغوی مې د اسلام په اصلي معنا باندې پوه کړه. الحمدلله دا ښه خبره ده. خو که زما په یوه غونډه کې 10 لکه کسان راځي د هغې مصرف هم را باندې همدومره ډیر راځي. او که برعکس زما په غونډه کې د رسنیو په مرسته تبلیغ وکړو له ناستو کسانو پرته زما خبرې او تبلیغ همدا اوس په ژوندۍ بڼه د رسنیو له لارې اوس مهال د 100 کروړو خلکو نه هم زیات کسان اوري او د 100 نورو کروړو خلکو نه هم ډیر همدا اوس ما پروګرام په ژوندۍ بڼه ګوري. نو کله چې زه په پوره کال کې له ځانه سره حساب کوم په کروڑونو او میلیارډونو خلک زما خپرونې له کوم لګښت پرته د تلویزیونو او انټرنیټي پاڼو له لارې ګوري. خو زه یې 1 روپۍ مصرف هم نه ورکوم. دا د رسنیو ګټه ما لپاره ده او هغوی چې تلویزیون هم ګوري په ډیره کمه بیه په ډیر کم لګښت او په ډیر کم مصرف سره کولی شي چې د اسلام په اهدافو د اسلام په اصولو او د اسلام په پیغام باندې ځان پوه کړي. هر څوک د پیسو یا کوم بل لګښت له ورکړې پرته آرام په خپل کور کې ناست دی او نصیحت اوري. د هدایت له لارې خبرېږي. دا پر موږ د الله پاک رحمت دی چې اوس موږ د هغه په لاره کې تر ټولو نه مخکې. زه پوهیږم چې زه نه کوم عالم یم نه کوم فقهي استاد یم او نه هم کوم مفتی یم. زه یو عام او عاجز تبلیغي یم. ما تر اوسه نه دی ویلي چې زه استاد یم. زه یوازې د اسلام د دین زده کوونکی یم او د علم طالب یم. خو کله هم چې یو انسان د دین لپاره کار کوي بیا پوهیږي چې څومره کمزوری دی او یوازې د الله پاک رحمت دی چې موږ بریالي کوي. یوازې هغه لوی ذات دی چې د حق په لار کې مو بریا ته رسوي او موږ سره مرسته کوي. نو نن د الله پاک مرسته ده چې موږ تر دې ځایه را رسیدلی یو. د نننۍ خبرو مو هدف دا دی چې یوه رسنۍ کولی شي اسلام خپور کړي، د اسلام پیغام ورسوي او د اسلام په اصولو، د اسلام په بناوو، د اسلام په اساساتو نور خلک خبر کړي. یوه رسنۍ هم بده نه ده مګر هغه رسنۍ چې د اسلام پر ضد تبلیغات کوي. او یو ځل بیا هم تاکید کوم چې یوازې هغه لوی ذات دی چې د حق په لار کې مو بریا ته رسوي او موږ سره مرسته کوي. نن چې دلته زما دیني ورور په خپلو خبرو کې زما ستاینه وکړه، دا د هغه نیک اخلاق ښیي. زه یې لیاقت نه لرم، دا یوازې د هغه د ښکلي نظر او نیکو اخلاقو ښکارندویي کوي. ښایي زما لپاره یې چې کومې خبرې وکړي زه یې په اورېدو بشپړ ځواک او قوت واخلم. خو زه پوهیږم چې ټول نیک صفتونه یوازې او یوازې د الله پاک دي او زه د ستاینو وړتیا دومره نه لرم. پتا چلتا ہے کہ کتنے کمزور ہم ہیں اور صرف اللہ کی ہی مدد ہے کہ جب بھی ہم کامیابی پاتے ہیں یہ صرف اللہ کے لیے.